د خوست ښار اړوند د درېیمې ناحیات سړک چې 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري د اساسي رغونې کارونه یې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شول. پر یاد سړک د 20 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې مالي لګښت یې د ښاروالۍ له انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. په لنډ وختونو کې به انشاءالله موږ داسې د بیا رغونې کارونه په ولسوالیو کې هم خپل ولس ته وړاندې شي. دا چې دا کارونه څومره اهمیت لري هغه خو نړیوالو ته معلوم ده او خپل ولس ته معلوم ده چې وطن مو وران او ویجاړ وطن ده. دلته که یوه خښته کې خولی کېږي هم موږ دپاره د غنیمت خبره ده. بلخوا د خوست ښاروال وایي د خوست ښار داخلي سړکونو رغونې له لومړیتوبونو څخه دی. په ډیری نورو ورته سړکونو د بیا رغونې کارونه روان دي. د 1402 مالي کول په بودیجې څخه تقریبا 112 میلیونه بودیجه انکشافي بودیجه ده چې هغې جملې نه دا شپږمه پروژه شروع شوه. نن چې کومه پروژه افتتاح شوه دغه 20 میلیونه ده چې لختي جامع سړک ده په اساسي ډول سره جوړېږي انشاءالله په شپږ میاشتو کې به کار تکمیلېږي. د خوست ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي هڅې یې دا دي چې خوست ښار په راتلونکي کې د یو عصري ښار په توګه رامنځته شي.